تعاون او کویم تاسو امداد او تعاون خو تاسو موږ سره دا امداد او تعاون کوي چې دا بچي به زنګ نه کټ کوي دوی به دلته کې راځي او دوی به سبق وایي انشاءالله موږ ته دلته کې چونکې د موټر سایکل د درولو لږه مسله وي نو ما انشاءالله خبره کړې ده په دې سړک باندې چې دا کم جومات دی د ټاون په دې ګوټ کې غیر مقلدینو ملګرو سره دي د هغې ما انشاءالله خبره کړې ده کیدای شي چې ما ته هغه حواله شي په هغې کې مستقل دارالعلوم غرډیر په نوم باندې د مدرسې انشاءالله انعقاد به کیږي او دا مدرسه دلته کې ده زمونږ دا مدرسه هم په دې ځای کې زه دې ماشومانو ته هم ویم او موږ سره د دې محلي هلکانو دې پیرله د دویمې درجې د وفاق امتحان هم ورکړلو د هغه لرې نه چې کوم دی نو د خورابات نه او چې کوم دی نو د شهید کلي نه څه ملګري راتلل را روان کاله به انشاءالله هغوی خامسه او پنځمه درجه وایي هم دلته کې به موږ سره چې کوم دی نو وایي او چې کوم دی نو څه ملګري به راځي شپږمې درجې ته لیکن زموږ د دې محلي درېمې درجې پورې به چې کوم دی د دې محلي طالبان دي او زه ورته دا ویم چې انشاءالله ستاسو د بخاري شریف ختم به زه په دې محراب کې کوم په دې محراب کې به انشاءالله کوم او ستاسو په تعاون سره به دا او د کلي ډیر مخالفتونه دي تاسو ته پته ده ما ورته خپله سینه نیولې ده څوک وایي د دیوبند نه خارج دی زما دیوبند ته سلام نه مې پکار دیوبند څوک وایي د پلانکي څیز نه خارج دی زه بالکل په کلو فضا کې په لوډ سپیکر اعلان کوم زه دیوبندی نه یم خو زه د رشید احمد گنگوهی د قاسم نانوتوی د حسین احمد مدنی د هغوی په نقشې قدم روان یم بالکل دیوبندی نه یم زما دیوبندیت ته سلام خو زه د هغوی په نقشې قدم روان یم چې چا د دیوبند بنیاد ایښی د دیوبند بنیاد چې چا ایښی هغوی په ملک اوټ نه دی غوښتې د دیوبند بنیاد چې چا ایښی هغوی جمهوریت کې شرکت نه دی کړی جمهوریت کفری نظام دی اوټ کفری نظام دی اسلامی خلافت دپاره تن تنها حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په خپل ترخ کې کفن ګرځولو اوټونو ته نه دی ودرېدلی کم غلا چې په سټیج باندې د حسین احمد مدني نوملي او بیا د خلکو نه اوټم غواړي دی غداري کوي خپله نسب کټ کړی دی خپل سلسله کټ کړی ده تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتا کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت او سیارہ اقبال مرحوم فرمائی نو عزیزانو منگ د یو داسې مدرسې انشاءالله سوچ کړی دی ما چې په هغې کې به د نبی علیہ السلام غونډ سیرت ښودلی کېږي جهاد به نه پټولی کېږي زه په دې وړو وړو ماشومانو د جهاد تقریرونه یادوم جهاد به نه پټولی کېږي نن زمونږ په مدرسو کې د جهاد د پټولو درس ورکولی کېږي د جهاد پټۍ د جهاد هغه کورس نه بړاوئ انشاءالله یو داسې مدرسې ستاسو په امداد او په تعاون سره به دا امداد او تعاون به تاسو موږ سره چې کوم دی نو کوئ بعضې ملګرو باره کې موږ ته خبر راشي دلته نه یو ملګري خپل ماشومان بوتلي یو بل جومات ته بیا دې ځای کې په کوڅه کې خلکو ته هم نور خلکو ته هم دعوت ورکولو چېرې هلته پیس نشته او پلانکې دی او ډنګرې دي بالکل بوځئ ماشومان خو دا هم درته ویم چې ستا د ماشوم کله ختمي د دې خلکو په مخامخ به ترې زه قرآن اورم او دا علما ناست دي زما دوی ته اجازت دی زما د شاګردانو نه قرآن واوروه زه دلته قرآن ښیم چې کم ماشوم قرآن نی ویلي او قرآن نه ورځي زه ورته ختم قطعا نه کوم ما ته د بل جومات نه ختم شوي ماشومان راځي قسم په الله که هغوی ته ناظره ورځي قسم په الله که هغوی ته ناظره ورځي موږ دلته کې که ما حق کوو خدمت کوو پیس به مخلو ستاسو نه به امداد او تعاون مخلو دا درته ویم دلته کې 15 درجې دي نو ورسره به انشاءالله 15 شپږ استادان د هغې تنخواه به هم تاسو پوره کوئ هم ستاسو په تعاون باندې به دا چلیږي او دا مدرسه به روانه وي د دارالعلوم غلډیر په نوم باندې انشاءالله